لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، په دې وروستیو کې په منځني ختیځ کې د غزې جګړه خورا زیاته شدیده سوې ده او په عین وخت کې په اوکراین کې هم د روسیې له لوري په کیف او نورو ښارونو باندې سخت بریدونه روان دي. په ټوله کې په منځني ختیځ او په اوکراین کې روانه جګړه یو له بل سره څومره اړیکه درلودی شي؟ د دې موضوع په تړاو د چارو له شنونکي عزیز مارج سره غږیږو چې دا شیبه له لندن نه راسره پر لیکه دی. مارج صاحب، تاسو ته ښه راغلاست. وایم غواړم وپوښتم چې آیا د غزې جګړه د اوکراین د جګړې سره کومه اړیکه درلودی شي؟ مننه. د سلام په وړاندې کولو سره باید ووایم چې دا جګړه بالکل له بل سره تړاو لري. مالکین د جګړې شرق و غرب علاقونه دي. دا جګړه د دوی د ګټو پر بنیاد باندې پیل شوې ده. کله چې امریکا غوښتله چې هم د قطر نه پیل تر کوټو تر عراق، سوریه او بالاخره همدغه سیمه چې غزه او جګړې و دا دې پکې تر اسرائیل وایي یو پایپلاین جوړ کړي چې هلته د لواتان هغه ذخیره د ګاز راوتله ده د ایفا په بندر کې. دې ته د پایپلاین جوړ کړي چې یو سپلای اروپا ته ورکړي. دا خطر نورد سټریم 1 نورد سټریم 2 خصوصا نورد سټریم 2 د روسیې ته خطر و چې دا دوی پایپلاین چې جرمني او همدې مدیترانې ته ووته نو د دې لپاره دوی سره ښکر په ښکر شوله. په سوریه کې سره ونښتله، څو کاله دوام وکړ، جګړې تفاهم ته ونه رسېدله، بالاخره غرب کوښښ وکړ چې اوکراین راوپاري او دا جنګ یې پیل کړي. اوس کراکران یې سوي دي سولې ته. سوله نه معنا دا چې دوی دواړه بیا بل ته سرې کرښې وباسي او دوی به سره تفاهم کوي. معمولا د جګړې د فورمولې او فلسفې پر بنیاد، د سیاست پر بنیاد، کله چې خبرو ته سره کینی میز ته راځي، جګړې ډګر هر څوک دومره ګرموي، دومره زورور کوي، خپل طاقت ښیي تر هغه چې امتیاز واخلي د میز په سر. یعنې وښیي زه طاقت مې زیات ده. نن سبا په اوکراین کې روسیې هم شدیده جګړې عملیات پیل کړي دي چې وښیي چې زه مثلا دلته زور او طاقت لرم. هغه سیمې چې دوی نیولې هغه ورکړي او خپل شرایط په مقابل لوري باندې ومني. بلې خواته په خلیج دې مسایلو کې له عربي هېوادونو سره ټرمپ راغی. ښاغلی ټرمپ ولسمشر د امریکا تفاهمونه سره وشول. غیر له دې علاوه له اقتصادي مسایل چې مطبوعات راووتل چې دومره تریلیونه ډالره ګټه وسوه، 600 میلیارده سرمایه ګزاري کوي او دا تړون و هغه تړون و وسلې و مسایل سیاسي بحثونه هم سره وشول، تفاهمات هم سره وشول. هغه د دوی خپلې د دروازو تر شا تړلو دروازو. یعنې مارج صاحب څه فکر کوئ چې د ټرمپ سفر عربي نړۍ ته چې سعودي عربستان، قطر او اماراتو ته ترسره سه، آیا د دوی د خبرو اترو یو محور اساسي ټکی د غزې جګړه او برخلیک کیدای شي؟ بالکل. هلته پروګرام دا ده چې همدې مسئلې ته راتلو چې غزه په بشپړه توګه دغه جغرافیه ورکوي اسرائیل ته. او خبره په دې کې چې دغه وګړي چې مخکې وتلي دوی اجازه نه لري بېرته خپلې سیمې ته لاړ شي. تر اوسه یو کس نه تللی. بیا هغه کسان چې اوس کډوال دي او څه چې لږ پاتې دي دا به راوباسل چې دې ته به یو زنجای جوړ شي. د مصر سره په دې باندې په تفاهم کې ده، له عراق سره په تفاهم کې ده، له سوریې سره هم په تفاهم کې ده. ترکیې هم ځینې کدونه ویلي چې لسلې ورکړي ځان کوی سم واخله. خو په ټوله کې امریکا غواړي چې دا یو کتاب په ډول باندې یو کارګوټی او چېرته ورته جوړ کړي او مصارف یې د 4 کالو پورې منظور شوي دي. وروسته له هغه بیا ګوري چې څنګه وکړي. دا خلک آیا عربي نړۍ چې مخکې هم دا موضوع مطرح شوې وه په ځانګړې توګه د غزې د وګړو د انتقال لپاره، مصر په دې برخه کې جدي غبرګون وښوده، سعودي عربستان هم په دې برخه کې غبرګون وښوده، آیا له دې نه وروسته به عربي نړۍ د تغییر و تبدیل ته یا د امریکا له لوري او د اسرائیلو په موافقه دې شوې تګلارې ته بالاخره دا به ورسره ومني یا دې ته موافق شي چې د غزې وګړي دې له انتقال شي او غزه د اسرائیلو ته ورکړل شي؟ دا خو له یو څه ځانو ته یو څه وایي یا که هغه مطلقا لاسپوڅی هم ناست دي په واک کې هغه هم دا خبره کوي دا سیاست ده. ځکه ځان ملت ته وګړو ته خلکو ته ښیي چې زه ولسمشر یم یا مشر یم، زعیم یم، امیر یم، پاچا یم، دلته ناست یم، دلته واک لرم، زه دلته په دې ځای کې خپلواک یم. بار په باطن کې ټول په دې باندې کېږي. یا زموږ د ټرمپ پذیرایي ور څه ولیدله چې د اسلامي اصولو چې څارنوي ور څه ټول د پښو لاندې وو، د ټانګې و د پیسو دپاره. دا مسایل باندې مصر هېڅ وخت دا کار نه کوي. یو وخت د مصر حسني مبارک دوی کله سخي وکړه
برخلیک خلکو له تر کوم ځای پورې ورسېدل. حتی یو بل که مورسري و که څوک هغه مې او دوه درې پټګي هسې وکړه یو موقت ولسمشر په توګه راغی فورا استعفې راوست هغه تېره دی لرې کړ مړی ژوندی تن نه پوره کړ. همدغسې مثلا د لیبیا مشر د نورو مشران مثلا تونس په دې جوی کې دوی نسي کولی چې که چېرې دوی د غربي پروګرام په خلاف یو خبرو کې بیا نه یې چلتاري نه یې حکومت نه یې بلي حتی وزر ډېر اسانه دي. دا مسایل معلوم دي دې ته اوس موږ ډېرې اشارې نه کوو. نن پرون مثلا د ترکتبار هېوادونه راټول سوي وو بوداپست سره غونډې منډې وې دا شیان فایده نه کوي. موږ د اروپا او هېوادو زور هم ولیده چې کله ترامپ ویل چې دوی سره نور مرسته نه کوو ټولې چغې شروع کړې لکه غلامان چې اما بیا ټټه ډېر کلک کلک وهي یا مثلا ناتو یې ویل چې زه لرې کومه. نن موږ باید عملا ګورو دغه پروګرام دغه برنامه متاسفانه روانه وه دا 2.5 کالو کې چې غزې خلک په بې رهنمانه توګه ووځه سول. نه عربي هېوادونه اسلامي هېوادو هېڅ وخت یو غږ پورته نه سو کړی نه یې څه ویله څه چې خپل ګټې خپل قدرت او خپل پاچاهي په خطر کې ورته احساس ده مسؤلیت ده دا جوړ سوي دي. دغه پروګرام روان ده دغه خاوره اخلي اسرائیل ته ورکوي تفاهم به روسیې سره وکړي. روسیې سره تفاهم همدا ده چې زه به پایپلاین تېروم ته به خپل پایپلاین راوړې ته به خپل تیل ګاز مثلا به وړاندې کړې اکمالات پکې زه به یې کومه. دغه هېوادو سره به دغه ورځ ده کې دې سره به زه نه کوم. سره له دې چې تاسو یادونه وکوله چې په بلې سره له دې چې تاسو یادونه وکوله چې د جګړې اصلي محور په لواطا کې د هغه ګازو پیدا کېدل دي چې د نړۍ اروپا او د سیمې هېوادونه یې په لوی رقابت کې واچول په ځانګړې توګه امریکا یې له روسانو سره ښکېل کړه. د دې ترڅنګ چې روسانو په اوکراین باندې برید کړی ده او ځینې سیمې یې نیولي دي کریمیا ډېره پخوا په 2014 کې خپلې خاورې سره یو ځای کړله همدا ډول دونیسکو او ځینې ورته نور مهم ښارونه غواړي چې له وروسته د یو داسې اوربند په اډانه کې د روسیې له خاورې سره وتړل شي. آیا دغه موضوعات به هم د هغه جوړجاړي له مخې چې د غزې په خبرو اترو کې د روسیې له موافقې سره یو ډول تړاو ولري او امکان لري چې د اوکراین ځینې برخې د روسانو ته وسپاري؟ ګوره دا تفاهمونه یاره مخکې یاره مثلا د ډېر پخوا د تړونونه چې سوي وو مثلا دا د صلیب سرخ د صلیبي جنګونو یوسفالي تړون چې په 1418 کال کې وسو. بیا وروسته یې وارې په 1919 کې یو تفاهم د غټو د یهودو کورنۍ منځ کې سره وسو دغسې فریمیزر او دا شیان منځ سره راغله. په روسیې کې یو تفاهم په دنیا کې وسو چې انقلاب صنعتي فرانسې 1989 کال خو خلاصه د څه تاریخ کراسو وخت ډېر نیسي. آخر کې په همدې کریمیا کې په 1945 کال باندې چرچل ستالین او روزولټ تړون سره وکړ دغه دنیا حریمونه سره تقسیم کړل. اوکراین او حریم د روسیې ده دلته چې څوک مداخله کوي بدون له دې څه تفاهم سوی بدون له چا وکړ سوی خامخا جګړه شروع کړه. روسیه هم یو سیمه کې دی هغوی په حریم کې مداخله کې مشکلات جوړي. 2001 کال کې چې افغانستان ته راغی دوی تفاهمات سره وکړل ریګن لاړل د پوتین سره وکتل خاتمي سره ترکمنستان کې د چین ولسمشر سره په تفاهماتو باندې دا کار نه سبب کېږي. نو بنا دا په سرعت باندې وایو که چېرې خنډ جوړېږي خنډ ته جوړوي دا قوتونه بیا بېرته راځي دوی سره تفاهم کوي. اوس وروستی تفاهم همدا ده چې راځه ته ورته یو ځای مثلا روس امریکا سره وایي دغه دنیا په منځ سره تقسیم کړو. ناتو به له منځه ځي ځکه 15مه ماده کې راغلي په کوم هېواد د ناتو که برید کېږي یا دی برید کوي نور هېوادونه د هغه ملاتړ باید وکړي. هغه مسله چې ورته که ته مرجع وهئ سې وهئ که چا د خلاف کار وکړه ما واهه وبئ. ګوره پولنډ ته ګوره نن لامل د پولنډ سره رقم دی تر کوم حده پورې ډارېده د خپل دافع هوا د دوی دپاره. سویډن مسله خطا ده. جرمني په هغه عظمت یې ورکې د نړیواله دویمې جګړې کې اوله خبر کړو نن سبا هېرېږي. فرانسه غږ نشي پورته کړی چې یو وخت کې یا اسپانیا او پرتغال مخکې له انګلیس نه دوی به مستعمرې د دنیا کولې. نور ملکونه افریقایي او اسیایي و دا خو پرېږده ځکه په دې چې دنیا همدغه حالت ته راغلی شرایط او زه دنیا فرق کوي. ما وخت وویل چې د مدیترانې او دا مسایل حل کېږي کرا په تفاهم د اوکراین جګړه کرا تفاهم باندې حل کېږي. نور مثلا راځي د چین او د پاکستان د هند مسلو کې دوی بحث سره کړی دا حل کوي. دلته خبره دی که چې کوم هوښیار مملکت شي د دغو حالتو دغو بحرانو دغو فرصتونه ګټه پورته کړي تیار یې ورته برنامې جوړې کړي تیار هر څه دي آماده کړي دي. هغه څه نه کېږي هغه به بیا نو قرباني ورکوي.
ځکه اوس موږ په سراتو چې نور مملکتونه که مثلا تاسو له مصر به ومني یا به سعودي ومني دا خلک په دې باندې پوهېږي چې زور دې مسایلو ته نه لري. هغه د هند له خوا نه زور ورته وښود غیر مستقیم هم چین ته هم ایران ته پاکستان چې ټوله دا پیاوړه سیستمونه دي پاکستان په څلوېښت ساعتو کې ختم کړلې. داسې نوې مدرنې وسلې او دا راغلي دلته اوس په خلیج د جوړ کې څه نشي کولی. تاسو وګورئ د جولاني خپل د پلار ټاټوبی اسرائیل اخیستی دی ورته چپ ناست ده پوهېږي چې دغه جای دوی اخلي له دې لږ وړاندې هم راځي هغه سیمه هم دوی اخلي یو څه سیمه ترکیه اخلي د کردانو مسایل دې خوا دا غزا او دا ورکول کېږي دغه نقشې دي چې نوې جوړې شوي د پرتې دي سره موږ سره هم د اسیا نقشه پرته ده هم د خپله د اسرائیلو نقشې د پرتې دي مطلب په ټوله کې دا ده چې دغه سیستمونه دغه شیان جریان لري. اوس خلاصه یې دا ده چې دوی تفاهم ته نږدې شوي دي جګړه له ګور اخلي جګړه زیاتېږي طاقتونه سره ښیي چې د میز په سر امتیاز بلې ډېره زیاته مننه کوو کورمودان د سیاسي چارو شنونکی عزیز معارج وویل چې د منځني ختیځ او همدا ډول د اوکراین د جګړو په وروستیو حالاتو را سره غږېده.